لاس ورکی بیا ورسره هغه لمبر ته چرته دی خپل پکې ده دلا سکا دمل شما ملنیما جندنی میں دنی کی بادن ديار دلا ستوشي دافن رو دلیلا ملاقات لدا لیلا میرا زانور مخلوقات را پوری خاندی چمپا چم بیا پدی طرف رانو نخلی قدم यादव
چپ شکنه وچار اور دی پکلی بال دی بل کما دنا چارے دلا صغیر کم پر یادو دلیلا پتخدا یا نشتا کنشتا تکیس کارش پو جڑا دم قدما مجنون اکللی مصری چپ دارنگ چالے لاکلا خبر پوان بدرنگ او غرز دا چی چالے لاکلا خبر او بابا نشلا دا کور را بہر مجنون سر میں شرن قربانی مجنون سرور ترا پور تک بدہانا سرش وغیق بغیق رالا پغالا آبرتا و گورا دا عشقا مان غوالا جدی دوارا شو مشغول یو سو مینتا لیلاوی دراغلی یم پپتا او تا اس پاتی شاید زمدرنا پسا محبت می دل سردی او پلاسا مجنون یواز پاتی کی اے پا محبت لیلا اخلی رخصت لاوی بور جالی آغشان غالی دا سرگو شند سرنا او دا مجنونا چی لیلا اقلی رخصتو مجنون جالی ور کبی زاری مینتو تکلالی زد پریخو تم یوابی او زخم زده زما اکلی ناسازی چی دا بیاو شدی دنا چی رازی مخمی پتوی لکفن مجنون اکڑی دا خبر شدی زاندار نشکر پریوتو پزمکا او دا خفگانا خپری گانچ جڑی گی پداشانا اس کو ماد لیلا در تبیان آوچ لیلا شلدا تل پپل پورا آو پغو صبر ترا پورتا شلمورا
نموري بيشاطا قل بيانا اموري بيشاطي تلوى مجنون لا اطلع لين زمع قديم عبد تمشلا مجنون بياتي دنا او شك دا یو سړی ملمزا مېر پور خادو چې بغیر سوري کونا اے شک دا یو سړی ملمزا او مېر مجنون چې پشان ګرځیدو زبان دی بیمار سو او دلیلا پتس کی خدای دیوان شما او دیر زهیر پاتی دغم پا زمان شما نہیں شکری دریاب دے خدایا ایت بلاو شم لیلا لاس نرا کبینا یہ لکچ زیم دا کداوے تل بخندا میں دیر بنوے تکلیفنا گدا سی جنگ میں تو بدا دا اور لمبد سڑے سروت کشیرہ عبدالوہاب مجنون جاری کبھی آبان کی غریب پروچ سر تکبینا توبتو بدا شقینا اس بکچ کول پلاس تیار کسی تزینا مجنون کن کا پتلوار تلوار ڈولا مبارک لاسو کی واغست کچکور دیر امان شوک مثال تکیرانو دلیلا کسی لو رشید یارانو کچو سکی آواز حکو دخیرو مسافر یم گرزی دلیو یم دیرو دلیلا دکورس پیش را بہرو مجنون خل کو پتلوار تلوار پسرو آغس پیچو اصلی کی دلیلاو مجنون زکا برستری پا مشغولاو
ليلى والمور خيراك تفدى كل مدي فقير لا مركوبة موري والخير برلا يوسا شيطك سكرات نقي أوازنا ليلى خير واقف سور للالا في مجنون سرجولة جيولي دنا ليلى شوفوها صادق ده زكت من ميدسكي مخل بيلا او دا بقلار برنس ديشوا كليمني مجنوني واشول سلامونا مجنون والخير واپس يوسا بانا مدار ما قبل سادي دنونا ليلى تريزي عبد الوهابا مجنون دیتا ببان دی بیارا لغمونا نمجنون هم شوا پسی ده غزایا دا بیوی زری زری دکر مخدایا داوی پا مخی وقت لباران منزل نیو پدشت و بیابان ناق بطا چی داخل شو پا زنگل کی کن پغارو کچکولو منگل کی کن پغاڑ دے پریدم چی جڑیگی اس بحال دلیلا ویم چی سبکیگی آو سالوے مدلیلا مکا شور شورا آو چی ستکرم شکال والا بورا مجنون پتم بلاو ناسونا لیلا جور شلو دا قور هم دارونا یا عبدالوهاب لیلا ملشوا اسلام امید پزرک وچرا بشینا غرزدا چی لیلا ملشو لغما پل پردشو تمامی ورطرا جما سوک استرگی خکلوی سوک ورطا جالی سوکی مخصر گندوی سوک ورلن غالی سوکی لاس لیراو چک دیر مینا سوکی ستاری سوک دور تکمینا ایلن بدا چمر راو خطو سباشا او خلق قبر دمستو داند لگیاشو او قبر جور شو چی غرمن ازدیکی دلا ارماني وردن ناقرب البلا ليلى خشوقيس هغسي بواي خدايا
کوم ځای کې دیدن دا د لیلایي اوس کیسه درته د کیس شروع کومه ناشقان پرې هم والا جلومه قاصد یو له ناساتي پرله خبرو او لیلا لاړه له دنیا نه په سفر او تلا هغسې ژوندی ګرځي مجنونه په لیلا باندې شي خاور انبارونه چې مجنون د اواز اور په دا شان او د اواز سره ګزار شو په میدان او د اواز سره ګزار شو نازبلې زوی وچاودو لغه ما د بلبلې او زوی وچاودو لغه ما د نازګیرې او تو یولې بې د اوښکو په ځای ګیرې یا په ارمان ارمان چې ستړی په ژړا شو بیا روان په لور د قبر د لیلا شو لنډه ده چې هغه قبر تا قریب شو ساه یې ورکړ د ختندو غریب شو ساه یې ورکړ د لیلا قبر د پاسه په دې ځای مې کیسه واړه کړله خلاصه او زما عمر د په شمار کې 22 کاله وکړه دا چې خبر مې شي د حاله او نوم مې دی عبدالوهاب شعر مې دا دی او ستا په مخ کې دی که خبرې په خطا دی دکان په داسې د شو باز چوک کې 5 نمبر دکان صاحب رحمان او قصر دروازه کې غلام صدیق دکان په داسې ساتي او خزانه شاته کباړي بازار کې الفاظ محمود کې 1 نمبر دکان عبدالکریم خان رحمان دا د وحید ګل او د میراوس شریک کسر دی او د دې نه ځان د مخکې وحید ګل وشو ټولو لټوما مال د ډنډه خطر اوړه او د اوسنۍ زمانې یار ته جوړوما یا د درې مصري سړي له بس دی ډېرې مصري د سړي غم سیوا کوینا او زه د وطن په شمه سیزا چې پتنګان دې د زیارت طواف کوینا زما د زړه په سر لیکا ایر به مې نشي که مې خاورې شي هډونه اور به دې بیا پر زخور که بچا آباد کورونه بیا جرانه وینا ګل نمبر ختم شو باقي د میراوس ته لطفو نمبر شو یو دوه جان دا جنراله چې څنګه د ریلګاډ سټیشن کې کوشو دغه یو نوم پکې اسلام و دغه اسلام نوم چې په ګڼه ګوڼه کې روک شو لا بل ملګري چغې جوړې کړې اسلام اسلام یو درې کسه روان و هغې وایي زنده‌باد او دا خو لا پرېږده یو سړي په دې سږنۍ روژه کې روژه خوړله نو د پاسه یو سړی راغی یا لکه داسې کې په روژه کې روژه خورې نه یاره زه خو چې دې په رکېبۍ کې خورم چا ما کوم ځای خوړلی دی تا د قرآن وایي تا زه لیدلی بغیر د یوې ورځې نه دغه خو لا پرېږده کریم دې سره مې په روژه کې شپه وورې نو په هغه ورځ خدای شی چې زه ته بې جوړ نه وم نو که نه نو کوژه کړې مې وه لیلا شربت یې راله راوویسته چې بل بیا ډوډۍ پسې راته نه پتیله مې والې وورې بانګې لا نه وویل چې راغی هلکه چا نه دی رایسته کړی دی خولې به یې لاغل کتلی و چې دا کوژه دي که روژه دي یو راته وایي خوار چې روژه خورې مې نه زه خو ډوډۍ خورم روژه څوک وړي شي خوار بل یو سړي لارۍ نه سر بار کړو سیلې ته ټوپۍ وړه تادی نه چغې جوړ کړې ټوپۍ د لارۍ پرېوته بل یو سړی نهي ته ناست و ورته یې ما له لمنې ورته پورته کړو ما له سینه وخوری نه ورته یې دا خو سنا وایي دی ورته یې دا مونډان دی وایي که نه لکه اسوات کې مې حجامت کوم نو درې ځایه چیني وینې کړ نو ما ته یې تاسو سور ونهیې چې مینه کې وکتل سم یو شپږ اته ځایه غوڅ کړم مې که تا نه جندې خلاص شو شپږ کې نه 15 پاتې شو دا شان بل یو سړی نهي ته ناست و یو بوډا سړی و سر یې والا خره و
چې سره ولا خره جوړ دغه وخت کې سپی راغی نو خپې اوچته کړ په بکسکي ورته امتیازې کول دا بوډا سړی دی نه ته استاد له اطرخونه مخکې کړ هغه یې نه ورته اطرخ داسې پورته کړ او یو درې کسان د عربستان د تللي د پاکستان نه هلته یو عربي ته ویل یاره دلته کې داسې د انګورو شان خوږه میوه شته نو عربي ورته ویل قجورې شته نو بیا ورته د بل پاکستاني ویل دلته د سیوانو شان خوږه میوه شته نو د عربي ورته ویل یو که نه قجورې شته نو بیا ورته د درېم پاکستاني ویل یاره دلته داسې د خټکو هندوانو شان خوږه میوه شته نو د عربي ورته ویل ولې قجورې نه دي نو پاکستانیان ورته وایي ټولې قجورې دي بل څه پکې نشته نو د عربي وایي نه رب الله میوې دي پکې خو نو وایي څه څه دي دې ورته وایي قجورې عربي ورته بیا وایي قجورې بل یو سړی ښار ته تللی نو اوږې شوی دی په ښار کې ګرځي را ګرځي هلته یې چا نه تپوس کوي چې یاره دلته چې هوټل موټل نشته چې روټۍ پکې وخورو د سم یو ارامي غوندې نو هغه ولې کچرو پته ورکړی دې نیغ تللی جج دفتر ته ننوتی دی هغه جج چغې جوړې کوي آډر نو دې ورته وایي یوه قیمو دوه ډوډۍ او یو دوه کسانو نو پچې شهادت کو چې شهادت یې پې کو نو هغه جج دا یو نه تپوس کوي یا لکه دې سړي چې دا مړې کو نو تا لیدلي وایي یو جي وایي ته کوم ځای ولاړ وې دې ورته یې چې ما جمع سره د ماسخوتن مونځ کو وایي ښه وایي ته کوم ځای ولاړ وې په جومات کې وایي چې زه دننه کوټه کې وم نه خو عدالت و دا سړی پکې یارېده نو بیا ورته وایي یو ملا کوم ځای دا ګواه ورته یې چې په برنډه کې ولاړو وایي ښه ته تر ملا نه مخکې ولاړ وایي یو جي وایي ته ته کې ډډې ته ودرېږه هغه بل یې راوغوښته وایي ته چې په سړي ګواهي کوې نو تا لیدلې وایي یو جي وایي زه چې را مړې کوم نو تا لیدلې وایي یو وایي تاسو کول وایي چې ما هم جمع سره مونځ کوئ د څه وخت وایي چې د ماسخوتن وایي ښه د ماسخوتن جمع په څو کېږي نو دې ورته یې په 7 بجې بیا ورته جج وایي بانک په څو وایي نو دې ورته یې په نښه وایي اصلي غله دا دي دا په حوالات کې واچوئ او یو سړي بل سړي ته وایي ستاسو کور کوم ځای دی نو ورته یې ویل تا زین کور نه دی لیدلی وایي نه والله وایي زین کور پواره چوک ته مخامخ نو وایي پواره چوک کوم ځای دی مړه زین کور ته مخامخ وایي دا دواړه کوم ځای دی یو بل ته مخامخ نو دې یو بل ته مخامخ دې وخت کې ولاړ یو او دا د قوات میدان دی او 1000 شپکې وتقول له باشا عاصم كسر بخدمته عالم د صندوق په کلالو نامل غلري دي او جبامي کنجو د بیرته کومه په غرض باندې زمي د صندوق په کلالو نامل غلري دي جبامي کنجو د بیرته کومه په غرض باندې سرپوخا پکار بدا ہوئی چې هر څوک خریدار دینو